دوی موضوع محترم ستاسو مخکې زه مختصرا هغه عرض کوم چونکې په ملک پاکستان کې د سود په حوالې سره تازه خبره او ماحول ګرم شوی دی روان دی نو د هغې متعلق ستاسو وړاندې زه عرض کوم سود او ربا دا د رب العالمین د عظیم کلام او د قرآن د الله د شریعت د طرف نه یو قطعی او یقینی طور حرام چیز دی. څه شی دی؟ حرام، قطعی حرام چیز دی. د سود بالکل اجازت نشتا، هیڅ صورت کی اجازت نشتا. رب العالمین قرآن پاک کی فرمائی، اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کتا ځان ته مؤمنان وایي، کتا ځان ته مسلمانان وایي. الله فرمایي سود پرېږدئ. بیا چې مؤمن یې نو سود به نه کوئ. سود ناروا دی، سود حرام دی. الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که چېرته کې تاسو دا کار نه کوئ، سود نه پرېږدئ، ځان ته مؤمن هم نو مؤمن خو اسم دی. الله پاک فرمایي زموږ د رسول الله جنگ ته بیا تیار شه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي ورځ د قیامت به الله رب العزت دغه سودخور ته به وویلی شي په محشر په میدان کې چې خذ سلاحک للحرب. په دنیا کې د سود نه پرېښوده، اوس شا به خپله اسلحه راواله او جنګ ته تیار شه. ورځ د قیامت به عبدالله ابن عباس فرمایي سودخورو ته الله پاک د طرف نه دا ویل کېږي چې شا به جنګ ته تیار شه. نو الله پاک سره څوک جنګ کولی شي؟ لہذا دا د الله رب العزت د غصې هغه انتها ده. دا دومره بدبخته عمل دی، دومره ګندترین عمل دی، دومره د حرص او د انسانیت نه ماوره او د زناورتوب نه ډک عمل دی چې د خدای د غصې انتها ده. الله فرمایي ما ته جنګ ته تیار شه چې دا عمل نه پرېږدئ. حدیث پاک کې راځي ما ستاسو مخامخ دو احادیث ویلی، یو د بیهقي روایت دی، یو د ابن ماجه روایت دی. د ابن ماجه روایت کې دا راغلی دي نبی علیہ السلام فرمایي د سود اویا باب دي. څونه جي؟ اویا. او د بیهقي روایت کې راځي د سود درې اویا باب دي. نو درې اویا باب د سود دي. او نبی علیہ السلام فرمایي په دې کې د ټولو نه کمترینه درجه دا ده چې یو انسان د خپلې مور سره زنا وکړي، د خپلې مور سره څه وکړي؟ زنا وکړي. یعنی دا د سود هغه کمترینه په دریو اویو درجو کې کمترینه درجه دا ده چې د خپل مور سره، نن خو د خپل مور سره زنا مونږ نه برداشت کوو، دا لفظ هم په مونږ باندې داسې ډېر تریخ او ګډوډ لګي، غیرت مو نه برداشت کوي. خو د سود په هغه عظیم ترینو خطرناکو هغه کاروبارونو او بینکونو نظامونو کې مونږ ټول ملک ټوله دنیا نن سبا مبتلا ده. نو په دې باندې صرف دومره گزارش کوم محترمو چې د 13 کالو نه په ملک پاکستان کې دا یو خبره را روانه ده چې یاره فیصله وشوه او د ربا او د سود خاتمه دې وشي. 13 کالو نه را روانه ده. نو چې کله دا فیصله شوې ده نو حکومت یو حکومت وي ما ته 15 کاله موقع راکړه زه پې سوچ کوم نو بیا به ختم کوم. هغه حکومت ختم شو 15 کاله کې بې واره رانغه، بیا بل حکومت، بیا بل حکومت، بیا بل حکومت. نو په دې کې 13 کاله تیر شو. 13 کاله اوس بیا تازه په دې حکومت کې خبره روچته شوه او د سود متعلق د سپریم کورټ فیصله راغله چې یاره بس دا سود خاتمه دې وشي. نو هغه د سپریم کورټ فیصله او د دریو کورټو فیصله نو هغه بینکونو چیلنج کا. څه کړه جي؟ چیلنج کا. نو اوس ګورئ محترمو دغه ستاسو د ملک پاکستان اسلامي قانون دی، دا ستاسو د ملک پاکستان اسلامي آئین دی، دا ستاسو د ملک پاکستان د آئین حاکمیت اعلی دی. د الله رب العزت حاکمیت چې کله راشي د الله فیصله مخلوق چیلنج کولی شي وایي حاجی، او د الله رب العزت د فیصلو د چیلنج کولو اجازت بنده ته شته، اختیار شته. ښه کوم نظام، کوم آئین او کوم قانون چې د خدای جل جلاله د حاکمیت اعلی لاندې کومه فیصله شوې وي د هغه فیصلې د چیلنج اجازت ورکوي، دا آئین اسلامي دی که کفري دی؟ وایه تیز وایه. تاسو تیاری دي چې اسلامي ومنئ؟ څنګه دا حاکمیت اعلی دی؟ ما پرون هلته یو ځای کې بیان کې دا خبره وکړه. زه خو په دې منتر باندې نه پوهېږم، په دې مداریتوب باندې اوسه پورې زه پوه نه شوم
حاکمیت اعلی د الله دی بیا هم د الله رب العزت د منسوسیو د قطعي فیصلو او د احکامو د رد او د هغې د قبول اختیار بنده ته ورکړی شوی دی چې حاکمیت د الله شو نو محترمو د سود په حرمت باندې بیل پاس کولو ته ضرورت وو وایه که نه د الله رب العزت قرآن حاکمیت اعلی نو د نن نه څوارلس نیم سوه کم و بیش کاله مخکې سود حرام کړی دی سود یې څه کړی دی د سود د حرمت او د ربا د خاتمې بل الله رب العزت پاس کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایلو او دا اعلان وکړ چې خبردار د دین بعد سودی نظام حرام شو او کوم سودی لین چې شوی دی و اول ربا العباس ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کو فرمایل اول هغه سود چې زه د قدمونو لاندې خدګما او د هغې سود خاتمه زه کوم او ختم دی د هغې مطالبه به نن نه بعد نه کېږي هغه زما د تر سودي معاملاتو د عباس و نو هغه هم ختم شو د هغې نه وروسته بیا ټول سودي معاملات څه دي ختم شوي نو الله رب العزت د سود د حرمت بل پاس کړی دی الله حکم فرمایلی دی نو بنده ته بیا اختیار شته چې دې سودي بل راوالي یاره دا سود دلته بند شي دا هم د خدای د حکم توهین دی چې ته بل ورکړې هلته کې ولې بل ته څه ضرورت دی ته مسلمان نه یې تاسو خو ملک پاکستان ته مسلمان ملک وایي آئین د اسلامي وایي نظام د اسلامي وایي نو اسلامي نظام کې خو سود حرام دی نو هغې کې خو خاتمه د دې شوې ده بیا پکې زمونږ هغه لوی لوی علما راپاسي یاره جي بس صرف به ټویټ به وکړي که نه ور څلور کرښه ټویټ به وکړي پنځه کرښه ټویټ به وکړي دا کومو بینکونو څلورو بینکونو دا کومو څلورو بینکونو چې دا سود دا کومه فیصله چیلنج کړې ده نو مسلمانان له پکار دي چې د دې نه بایکاټ وکړي د دې نه څه وکړي والکه زه دا وایم چې ته به اوس بایکاټ کړي مسلمان ته دې بینک کې د پیسو ایښودو اجازت د مخکې نه و هغې کې به مخکې د بایکاټ فرض دی په مونږ تاسو باندې نو اوس د بایکاټ څه معنا ده په بینک کې د پیسو اجازت خو اول نه نشته ابتدا نه نشته که دې د الله فیصله چیلنج چې بیا ورته بایکاټ کې نو به حیثیت یو مسلمان د بینکونو کې پیسې کې خودل خو اسیم حرام دي هیڅ مسلمان له اجازت نشته د بایکاټ څه معنا ده او د دې څلورو بینکونو نه بایکاټ دی د دې نورو اجازت کوم ځای کې راغلی دی دا څه زمونږ دا یو طرف ته مو حکمرانان په ګمراهۍ لګیا دي بل طرف ته د امت چې کوم خاص افراد دي علما دا د امت په کومه لاره باندې بوځي لہذا محترمو الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی د دې مبارکې ورځ باندې چې د الله پاک دا منسوسي قانون کوم خلکو چیلنج کړی دی خدای دې په دنیا او په آخرت کې تباه او برباد کړي الله دې د دې نسلونه تباه او برباد کړي د دې نوم او نشان دې الله ورک کړي او کوم خلک چې د مولا په شکل کې دی که د امیر په شکل کې دی که د حکمران په شکل کې دی په هره جامه کې چې وي او د سودي لین د ختمولو په لاره کې رکاوټ دی الله رب العزت دې دا رکاوټونه ختم کړي الله دې دین نیست کی الله دې عبرتناکه سزا ورکړي نو مسلمان ته د سودي لین دین اجازت هی نشته اسلام کې بالکل ناروا دی په ملک پاکستان کې زموږ معیشت یو روپۍ هغه په سود باندې روان دی نن موږ د دغه سودي لین د وجې نه تباه و برباد شو محترمو ما پرون هم بیان کړل غالبا 13 جمعې هم تذکره کړي دلته ملګری ناس به وي دلته ما ته ویل چې زمونږ ستاسو د کور کمانډر نو سپی هغه 14 کیلو پیس کې د یو ټیم څومره 14 نو ستا سپي دی هم پیګانس کې و مونږ باندې سودي لین قرضې په مونږ راشي بیړه یې زمونږ غرقه نو د دې محترمو 15 کاله وشو او دا درته زه لیکلي در کومه که تر څو پورې مونږ دا نظام نه بایکاټ نه کړی دا نظام هم د جرړو نه کټ کړی نه وي او اسلامي نظام راغلی نه وي محترمو تر هغې پورې مونږ تاسو د آرام او د سکون ساه اخیستلی تاسو به ګورئ سبانه ورځ به د دې نه بدترئ بله ورځ به د دې نه بدترئ دا څه حالات روان دي ګراني بلا سر ته ورسېدا مصیبت بلا سر ته مونږ د بحیثیت د قوم ټول قوم مونږ د الله رب العزت د شریعت نه روګرداني کړې ده د الله رب العزت د قانون نه روګرداني کړې ده عالم هم خپله ذمهداري نه بیانوي دا څومره علما دي په پاکستان کې په دې به مونږ څه کوو په وړو وړو خبرو باندې احتجاجونه کیږي جو احتجاج دی په دې وشي که نه چې هلکه د ملک پاکستان نه یې سودي لین څه شي خو زه درته قسمیه وایم قسمیه درته یم د دې مولیانو معلومات وکړئ
د ټول نه غټ غټ اکاونټونه پکې د دې مودې بینکونو کې په خبره باندې پوهېږي د سود خلاف به زه راپاڅم چې الحمدلله زما ټوله سرمایه زما دا جیب ده 1 روپۍ د دې جیب نه بهر زما که دې کې 100 روپۍ او که 200 نو کوم ملا چې خپله 3 اکاونټونه په پردو نومونو هغه په بینکونو کې جوړ کړي ملا احتجاج کولی شي د ده سرمایه خو اوله سره بیړه غرقي او تباه کي دا ډېر زغ دا چهرې الحمدلله زه ډېرې ښې پېژنم نو دغه ملیان د موږ د خیر تمه نشو ساتلی خو په کار دا وه چې غټې عهدو باندې ناست دي غټې کرسۍ یې نیولي غټ نومونه شپږ کرښې مخکې نوم او شپږ کرښې وروسته د هغې نه القابات دي نو دغه علمو له په کار دی چې دا امت یې پرې راپاسولی یو د مدرسو طالبان که راپاسي دا جړړې به یې نظام وباسي دا سودي نظام او بینکونه به ختم کړي الله پاک دې دا ختم کړي خدای جل جلاله دا نظام ټول بدل کړي الله دې موږ تاسو ته اسلامي او شرعي نظام راولي او د دې ګنده نظام د جمهوري پلیت نظام نه دی الله پاک موږ خلاص کړي دا د دې اسلامي جمهوریت دی زموږ ملا چې راپاسې موږ چې د اسلامي نظام خبره کوو نه تاسو جذباتو کې هغه مغربي جمهوریت دی او دا اسلامي جمهوریت دی دې ته موږ کلمه ویلې دا مسلمان شوی دی څه شوی دی مسلمان شوی هلکه چې مسلمان کلمه وایي او بیا د کفر عملو کې کافر کېږي نه کافر کېږي نو دې عین خو د کلمې نه وروسته بلا د کفر کارونه وکړل دا ظالم او کافر کېږي نه د ایمان هم د کوچو دس دی نه ماتېږي په خبره باندې پېښ داس د الله رب العزت دا احکامات ګوره شریعت بلې درته رد که آیین کافر نه شو حزب بلې درته رد که آیین کافر نه شو او شراب اجازت یې ورکه آیین کافر نه شو د الله رب العزت د منصوصو آیاتونو د رد او د قبول اختیار یې بنده ته ورکه آیین کافر نه شو دا څنګه مسلمان دی یار دا کلمه خو لږ موږ ته وښایي چې دا کلمه وایي چې کافر کېږو نو چې څه کوو دې کوو نو خدای جل جلاله دې موږ د اسلامي آیین نه محفوظ وساتي الله د شرعي آیین راولي الله د قرآني آیین راولي چې مخکې ورسره هلته ورسره وروسته ورسره جمهوري لفظ لګېدلی که نه جمهوریت یا د ډیموکراسي نو دا اسلام سره تعلق نه ساتي اسلام د دې نظام سره یو قدم مخکې نه ځي د دې نظام ابتدا بالسکون ده الف نه والا یا پورې په ټوله خلاف شریعت دی خو موږ یې په دې باندې دوکه کړي یو دې اسلامي آیین دې اسلامي نظام اے مسلمانانو تاسو ته ملک خیر دی ګروان کې سر ښکته کوي دا زموږ چغې به څوک ورلګوي 15 کالو کې تاسو اسلام نه څه درکړي ما ته وښایي وایه 15 کاله کې ما بېګا طالبانو ملګرو سره خبره کوله 15 کاله کې زه د دې نه د 15 سینماګانو مطالبه نه کوم یو سینما دې اسلامي نظام بند کړی ده ټول وایه 15 کالو کې د 15 بینکونو مطالبه نه کوم یو بینک دلته بند شوی دی یوه سودي اداره بند شوې ده د انشورنس او د بیمې یوه اداره دلته بند شوې ده نو کوم دې موږ عمل په دنیا کې څه راکړي دي په خبره دوی د دې آیین او د دې قانون او د دې نظام برکت دومره دی چې موږ او تاسو نه پارمي شرګان جوړ کړل موږ او تاسو نه خصیان جوړ کړل مو تانه د خلافت او د اسلامي نظام تصور واغشته اوس ملام وي یاره پاکستان کې خلافت ناممکن دی خلافت څه شی دی ولې ناممکن دی خو ممکن دی انشاءالله په سترګو به درته ښایي انشاءالله د دې ځمکې مقدر الله شرعي نظام ګرځولی انشاءالله او دا جمهوري نظام دا انګریزي او کفري نظام به سره د دې د اهل و عیال انشاءالله د دې ملک پاکستان نه ورکېږي او دا به تاسو آینده وخت کې ووینئ یا به زه ژوندی یم یا به زه مړ یم خدای دې وکړي چې الله پاک زموږ په ژوند کې اسلامي نظام راولي څنګه چې په کابل کې الله پاک د اسلام جنډې اورپولې الله دې په ملک پاکستان کې د اسلام جنډې اورپیا خدای جل جلاله دې د ملکی د تعصب او د بت پرستۍ او د قومیت پرستۍ دا جنډې اورکي کی الله دې انګریزي نظام ختم کی کفري نظام دې الله ختم کی قرآني نظام دې الله پاک راولي محترم یاد ساتئ موږ تاسو دا صرف زما ذمہ داری نه زه به چغې سوري واما د هر مسلمان ذمہ داری ده که نه وي داسې به ذلیل کېږي ور یاد ساتئ په دې نظام کې زموږ دین خو اسم تباه دی قسم بالله د آرام ساه ورنه په دنیا کې موانلی دا غټان دا غټسري دا سنډاګان به مزې کوي او غریب قوم به تباه او برباد کېږي نو موږ تاسو په شریکو باندې یو اول کار به دا کوو چې د دې نظام نه به بایکاټ کوو به انشاءالله دا څوک چې بایکاټ نه کوي لاس نوشي دي بیا آینده جمعې نه دی دلته نه راځي ټول لاس چلګي شابه کوو به انشاءالله په دې نظام کې به برخه نه اخلو انشاءالله العزیز نه به الو که نه انشاءالله که زمونږ او ستاسو پلار هم اوټ ته ودرېږي اوټ به نه اچو انشاءالله
او دویم نمبر دا دویمه خبره دا ده چې د دې نه علاوه به د اسلامي نظام دپاره ټول صلاحیتونو ورسره کار راولي انشاءالله. الله د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دلته به ګوره یاد ساتي دا خبره واوري غیرتي کس به راځي او چا سره چې د اسلامي نظام په زړه کې درد وي هغه دې راځي. دنیا پرست کس ته ضرورت نشته ښه زموږ نه دی پکار. دې ته به داسې خلک راځي چې هغه سره دا درد وي چې الله ستا د قرآن نظام به راولما او د دې کفري نظام نه به بایکاټ کوما. الله یې د عمل توفیق نصیب کړي. الله دې کامل ایمان صالح اعمال نصیب کړي. رب العالمین دې په تمام عالم باندې اسلامي نظام راولي. کفري نظامونو دې الله پاک دړې وړې کړي. سودي نظامونو دې الله دړې وړې کړي. بینکونه الله دړې وړې کړي. د بینکونو مالکان دړې وړې کړي. د دې څوکیداران دړې وړې کړي. د دې ساتونکي دړې وړې کړي. د دې محافظین ختم کړي. د دې معاونین ختم کړي. د سودي نظام جړ کټ کې الله د ملک پاکستان نه خصوصا او د تمامي دنیا نه عموما د سود نظام یا الله نست و نابود کړي. د دې نوم او نشان ورک کړي. الله د حلالو نظام او معیشت مونږ ته نصیب کو فرمایا. الہ العالمین د الف نواله یا پوری تمام نظام د شرعي غواړو قرآني غواړو. الله قرآني نظام سره مونږ ونازوا. شرعي نظام باندې یا الله مونږ منور کا. د اسلامي نظام فضاګانې هواګانې اوچلوا. فضاګانې عام کا. الہ العالمین امت مسلمه کی غیرت پیدا کا. ایمان پیدا کا. د جهاد جذبه پیدا کا. شوق شهادت پیدا کا. آرزو ارمان د شهادت پیدا کا. ایمان پیدا کا. یا الله رب العزت د قرآنی نظام درد پیدا کا. د دې کفري نظام د ملګرتیا نه مونږ محفوظ وساته. د دجالي نظام د ملګرتیا نه مونږ محفوظ وساته. مونږ د قرآني نظام ملګري وګرځوه. د شرعي نظام ملګري وګرځوه. د اسلامي او محمدي نظام ملګري وګرځوه. زمونږ په لاس باندې د اسلام جنډې ورپوه. د اسلامي او قرآني نظام د حاکمیت جنډې ورپوه. الہ العالمین زمونږ سترګې او سینې په یخې کا. الله که زمونږ مرګ دی په دې لاره کې مقدر ګرځولی وي مبرور او مقبول حقیقي تاج د شهادت د اسلامي نظام په لاره کې مونږ ته نصیب وفرمایا. الہ العالمین د قرآن د حاکمیت په لاره کې یا الله تا نه ژوندم غواړو. الله تا نه مرګم غواړو. تا نه حشرم غواړو. خدایا مرګ ژوند او حشر راته د قرآني نظام د سوري لاندې نصیب وفرمایا. د دجال د سب نه محفوظ وساته. د تمام امت مسلمه د مجاهدین او مجاهداتو حافظ او ناصر شي. الله مددگار شي. الله مددگار شي. کفر او داغي غلامان مغلوب او شکست خورده کی. مغلوب او شکست خورده کی. د مجاهدینو hebat په زړه کې واچي الله. د مجاهدینو hebat په زړه کې الله واچي. د تمام امت مسلمه مظلوم بندیان او بندیانې یا الله رهایی نصیب کو فرمایا. د کفر او د غلامانو بندونو جیلونه مات کا الله. داغي پنجرې مات کا الله. رهایی نصیب کو فرمایا. د شهدا او شهادتونو قبول کا. زخمیانو ته شفا نصیب کا. برسر پیکار مجاهدین ثابت قدم وساته. مونږ تاسو له اغي سره د تعاون کولو توفیق نصیب کو فرمایا. وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین.